د رب په نیز باندې عزتمند زنه انعامات داسې خاص دي چې د هغې د پوره قانون د هر چاته نه میلاویږي چې هر چاته ورکي ورته میلاو شي. شعب ابي طالب شه بایکاټ سرداران مکه وکړو د چا د وجې نه؟ د محمد مصطفی د وجې نه. درې کوله بایکاټو. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د زمانه جاهلیت شه کا مشرکین د طرف نه د مو پارا مقرر اشلا چې د الله رسول په د خاندان باندې پارا کوا چې څوک ته خروق سامان در نویر نړي. خالد بن ولید وی چې د الله په ذات مې د قسم وي د شپې د محمد مصطفی د کیر تیر سری د وړې بچیو نه د کیم دل اوژه نه چې کی کې او چغه او ژړوي کوله اچ اس تصور وکیا په دماغ شما خبره کړهږي دي د حالات ابو طالب د محمد مصطفی نه تیر کړي د محمد مصطفی د وجه نه تیر کړي. وې عزتمند طلب نو په الله پوتې ابو طالب پوتې شو رب په قانون باندې تیار نه دا. ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ د عتبہ بچای دا د الله رسول پیغ صحابی دا د بدر په مایندون شه د بدر په مایندون شه او یا سردورون قتل شل. الله رسول ویل چې د کیته اور و چایه ار نسی اور سکایه کیته اچای د پلورا په داشه دا قتل شو د دای څنګه تنوست داسه ورته ګوري پتیره ټیک لگاولا چې کله کسون په شاخ شړو د پلور ته لوس ورچو د دې سترګن عشق راو نشله. الله رسول بند خپل ملګری ډیر ګرون وي چې کله ولید چای دا خو ابو حذیفه جوړي ور بدل شو ورکشنست ورته چې ابو حذیفه لکه چې بابا جی په مارک باندې شاړو درسي دا ورته چې نا یا رسول الله د الله په ذات مد قسم وي د پلور په مارک شاړو نرسي او دا پلور د مو پلور سردار وو دا ملک وو او مو ډیرو مدینه ور سره چې دا عدل او انصاف رغه او بي مورا پیژانی دا خامخه اسلام سیر ترسي او مو ډیره دعا غونه ورته کوله ونن چې مو هغه خپل مدینه د خور سره خور ولیدل او د خپل بابا جی خاتمه مې په کفر ولیدل چې همیشه زندگی د ير ایندن جوړ شو. وی چې دغه خبره ته ژوند یا رسول په مارک باندې نه ژوند چې پلور مې مردا پدا نه ژوند په د اخره خاتمه ژوند دا خو د صحابي پلور دا دعاګونه ورته کړی لري خو پلور شه طلب نه دا الله رب العالمین په قانون باندې پیران دا الله رب العالمین ایمان نه کویر. عزتمند ز خپل خبره طرف ترسن ډیر علما موجود دي بیان نه توست کېږي. عزتمند چې به ایمان او هدایت بغیر د طلب نه ملاويږي به علم بغیر د طلب نه ملاويږي چې سبا وخت چې کېږي به ته مولوی وي یا شزینا چې کېږي به دو عالم هرگز نه عالم پاستا جوړی ریچی طالب اول جوړ شوی طلب وی پشه خوري کړي ستړي استمنه کړي بچی نه عالم پاستا جوړی ریچی طلب وی پشه خوري کړي ستړي استمنه دي ستونه دا خبره ارسي برداشت کړي وی په مهر باندې یو په مهرو د بچی په مابین شه محبت دای وا جذباتو په دنیا شه داسه الفاظ نشته چې دغه ترجمه وکي هر مهر باندې خپل بچای ګرون وی ودا په میاشته په جیمه بچای ری میری پکیر شه میر پزړه ستېری ری پکیما ورځ باندې چې پکیر شریغه ماړي یا به میر سترګې عشق کوي چې مو بچای وي چې سمیندای وکانا مو بچای وي چې سمیندای وکانو وې میندای